السلام دیر لوی جلیل القدر پیغمبر. واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر عبدنا ایوب. اے زما پیغمبر دے قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا. څنګه سره ګډه او چیلې دې شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام زکه ستا عبادت کوي چې ګډه او چیلې دې چې څنګه خدای را نه چیلې وانه. الله وی تا باندې باندې برکه کا پړ کې وبراله او سمره ګډه او چیلې چې په پړ کې سره دې ټوله وبوي. شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنې دي په دې زامنو یې زړه جوړ دی چې څنګه کدا زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نو د دې یې ستا عبادت کی چې دا زامن را نه خدای وانه. ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناست او لګیا دی الله 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 الله. واوري عزیزانو میرانو نه پتا سو طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکی زما واوري چې سیوا د دې نه ګوره بل ټکی ونه کوي. زه الله 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 چې دا الله ټکم په دې زړه کې کور جوړ ترخص وهي پیچکس چلے فروٹ خرڅه گاډي چلے دکاندار تله وغیرہ وغیرہ او جبا دي چې لګیای چې الله 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 نور وظیفې نشته. ایوب علیہ السلام لګیا دی الله الله پاتو اړو زامنو کوټه را پرې اته واړه دلان. شیطان ورته راغی ایوب علیہ السلام ته وایي چې تب الله الله کې لګیا اته واړه زامن دي کوټې لاندې شو. ول چت په د پاسه دی ویلو ول الحمدلله خدای د خخول ندیم زخلاص. شیطان ته وی زه خدای خخم په خپل کړ بیا لګیا دی الله الله الله. او ځوي صبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر لوی کور دی صبر نه لوی شی بل لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دی وکړو دینه لوی مقام. ایوب علیہ السلام په خپل پرد کې لګیا دی په زامنو پروا خدای ستا مالو او تا واغست ستا امانت او تا واغست. هلکه چې زه تا سره امانت کې د مدر نه یو تاسو بجاړی ورپسې اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغست. خبره خلاص. دې څه علاج رحمان بابا وایي زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي. د قضا علاج په هیچا نه علاج صبر دی او دا ټکې ویل دي چې انا لله و انا الیه. تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې به ډېر لوی اجر خدای تا تم درکړي و مړي ته. بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دی ځکه ستا عبادت کوي چې څنګه بدن کې مې څه ګړبړ جوړ نه کړي. ویل خاوه الله بیمار کړو ایوب علیہ داسې بیمار کړو چې 13 کاله په کټ واچو 13 کاله ایوب علیہ السلام په کټ کې. او خدای ته څه وویل چې یا الله ټوله بیماری ستا د طرفه ده ما ته په سر و سترګو قبوله ده. یو عاشق وایي که نه وی ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. د سحر دے بات تا وہی بات تا سحر بات پیجنے سحر کے بعد نسیم لگی خس نو تعشق وہی چھے اے د سحر بعد که زما د یار کوڅې ته ورغی زما سلام ورته او بیا ورته ووایه چې تو چې سود که مرا په هجر مې سوزي ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. تاله څه په لاس درځي چې په خپلې جدایۍ کې ما سوځئ. ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. که زما په سوځېدو ته خوشحالې په خدای قسم چې ستا د لاسه په ځان ته اور لګولو زه خوشحالې. سبا په کوچه جانان گر همې گزری
اذا لقيت حبیبی فقل له خبری ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. ایوب علیہ السلام ورتوئی کہ پروردگارا دین زیاد مرض را باندې کې د استاد لاسته ز په خوشالم او جب او زړه ته مې سموایا چې تا په یاد او ما تعجب او زړه مې مو بیمار وا چې ته نه چرته کې وکې دې شیطان ته خدای وې وسوایا او یا الله ما جبرائیل علیہ السلام اتلس کال پس الله را ولېګل چې ورشه ایوب علیہ السلام روچت کا او ورته وایي چې دا خپل پس مکه هوا. جبریل راغه او ایوب علیہ السلام روچت ورکد برجلک چې خپلواله نو د خپلان چینا راووت ورته وایي هاذا مغتسل بارد وشراب. په چینا کې ولا غوپا ورکړه او چې غوپا ورکړه او راوی وستو تاسو ولکه چې دیړو چرته بیمار شوی خزه کلی و مزدورای مسه هغه به مزدوری کوله او روټای دې پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له پریزان نه راوړ چراله چې کټ کی ګوري مریض نشته هغه چې ایوب علیہ السلام او جگ جوړناس خزه ویلیان نه زما بیمار څه आवाज ورته د اسمان نو شو چې کتاو د بیمار سترګې دې خپلو کې ولګې دې نو یو بل بسر او پیجنې چې ایوب علیہ السلام داسې ورته وکړه نو د خپل میړه سترګې وپیژن نو ورغاړې وته او په سجده پریوت او د خدای بلې مهربانۍ په دې بیماری کې ایوب علیہ السلام دې په څه خفه شوی ورته وی چې زه جوړ شم وخذ تا به زه سل درې وهم قسم یې خوړلی ایوب علیہ السلام وی چې یا الله دې ښځې ته خو ما سره ډېره خواري وکړه او ما قسم خوړلی چې سل درې به دې وهم نو الله ورته وی چې ایوبه نری نری لرګي راغونډ کړه یو سل او یو داسې ګیدی غوندې دې جوړ کړه په هغه د سلو لرګو په ګیدي یو ټپ هسې دې له ورکړه نو قسم نه به خلاص شو. تاسو خیال ده نو د الله مهربانۍ هیڅ سره سمې نه دي هیڅ مونږ ټول د هغه یو دا کائنات ټول د هغه دی خو اهدنا الصراط المستقیم له د ایمان په سترګو وګوره دا د ایرمنډو د ټمو زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې ده او تا پیدا کړې زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووه دا سپی قوم اوس هم هغوی نو خدای به چې څه کوي در سره و غریبانو ډېر ښه به کوي ډېر ښه به چې څه وکړم ډېر ښه یې وکړم چې څه کوي هم ډېر ښه به کوي هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړل دا مونږ ویلی شو اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه چې څه یې کړي ښه یې کړي د هغه ملک دی او د هغه وطن دی هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي د چا څه نیت وي هغسې ورسره کوي چا څه نیت هغسې ورسره خدای ته پته وه چې ستا په نیت کې څه نو هغسې در سره وه ځکه چې هغه خو انه علیم بذات صدور دی که دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي ارادې دې څه دي نیت دې څه دی هغسې در سره اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان چې ټول عمر هم الحمدلله درویشانه تېر کړی دی د هغه ډېره مهرباني او د هغه ډېر کرم دی درویشانه ژوند هم تېر کړی او سړی روټو هم وخت تېر کړی هغه هم راپاسي نن وایي مولیان داسې دي او مولیان داسې دي مولیان خو داسې دي داسې دي دا څه څنګه د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کیسټ بلو پرنټ پېژنئ پړېوال باړه هم دی پوه که نه دغسې بلو پرنټ کیسټ د هغې ګټه د چا خوراک د هغې په ګټه حج ته تلي د هغې په ګټه کور کې اوسي د هغې د ګټې روټۍ خوري د ده رګ و ریشه د حرامو ده که نه هغه هم راپاسي د غلبېل رور او ما ته ووایي چې تا کې دوه سوړي زه خو کوزه یم زما کې دوه سوړي نو ته خو غلبېل یې که نه ستا خو رګ و ریشه د حرامو او د مردارو جوړه نن په یو اواز مونږ ټول حرام خواري په یو اواز
زمونږ خمبري د حرامو جوړ. قسم په خدای دی چې زمونږ د ملک نطفه د حرام، ځکه چې پلار یې حرام خوري، نو د هغه نطفه د حرامو شوه که نه، هغې نطفې نه چې ته پیاده یې تا رحمي که نه، نو زمونږ رب و ریشه د حرام او د پلیتو د مردارو. اوس مونږ را پاسو وزې ته وایو چې تا کې خو دوه سوړي، غلبیل را پاسو که تا کې خو دوه سوړي، ته دې ځان ته مو ګوره، لږ د خپل ګریوان ته مو. د دې وجې نه عزیزانو د الله ارادې دې وخت کې پاکستان ته ښې نه دي او ښکاره یې ګورئ په سترګو، ګورئ. آئنده شپږ دېرشو ګنټو کې به نوره تماشه مو کوي. هغه لړکانه نن خالي کړی شوه چې کومې لړکانې نه به د ملک د تقدیر فیصلې د پټو په وخت کې کېدې، نن یې هغه لړکانه هم خالي کړه. په آئنده 36 ګنټو کې به لړکانه هم د صفحې هستی نه کټو. تاسو خیال را نو د الله قهر په بندونو نه ایساري، د الله قهر په بندونو نه ایساریږي. خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ، ګناهونه پرېږدئ، ګناهونه پرېږدئ، خدای ته سر به سجود شئ، ګینې تباه کېږئ. په خدای قسم ته به ورته ګورې او بچي به دې اوبو اغوستي. قرآن خدا وړاندې ویلي وکړه چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کئی کنا آغا وقت چی دریاب میں در تشریف ہو او بنی اسرائیلو او تاسو لمن نجات در کو او فرعون ورگڑی شو پا دریاب کے او دا دریاب دے منس تاسو سرا دا فوجنا. نو اللہ دریاب تاوی چی وینی سا او چی وینی ہو دا بنی اسرائیل ورطا دا دریاب پا غاڑا ولارو. نو اللہ وی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون میں سرد قوم پا دریاب کے رونی ہو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. حال دادے چی تاسو ورطا قتل تاسو لیدو مارانی ولے ہو سرانا بچ کولے شو. آغا فرعون چی زانتا بے خدای وی او خدایم زانتا سلور سوا کالوی، سلور سوا کال عمرو او په سلور سوا کال کې په سر کې نو درد شو. نو چې سلور سوا کال پس خدای رونی وو، الله وی تاسو ورته لیدو ما رونی وو چاره نه خلاصول. نو د خدای رانی وم کنټرول کار دی، د شپې به پروت او سهار لبه دی اوبه د کور نه ګیر شي کولی شي نشي کولی، پروت به سهار لبه اوبه د کور نه ګیر شي، د وتو لار به دی نه. خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ. د سرمایه‌دارو سجدې لګول پرېږدئ، خانانو ته سجدې لګول پرېږدئ، خدای ته وګورئ، خدای ته رجوع. خدای خپل رازق، خدای خپل مالک، خدای خپل بادشاہ وګڼئ. د دنیا بادشاہان دغه څیزونه دي چې دا ګورئ یې در په در خاورې په سر ګرځي، په ملک کې د اوبو لار نشي راټینګولی. دا د دنیا بادشاہ نو چې په کلي اوبه درځي او د دنیا بادشاہ دې کلی نشي بچ کولی، نو چې تا خدای راونیسي په قیامت کې تا د دنیا بادشاہ. عاشق ته چې وایي چې دا د معشوقي یو ویسته دې ماله را اوس خفه نه شئ. ماما تاسو عاشقان کوم ځای یې یو معشوقي چېرته دي که نه مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې خپلې ښځې هم بل لا شړو، خپلې ښځې قسم په خدای دی که دا خلک خپلو ښځو نه هم خبر وي چې چېرته لاړه، لوڼو نه هم خبر نه. زمونږ د ملک لوڼه د خلکو د پردو لونډانو سره نه ګرځي. تاسو یې ګورئ نه اوس عاشق صادق ته چې یو ویښته دا به څه وایي چې د یار در په هزار قربان ورنکم آشنایی بدی په این و آن ورنکم که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي یو ویښته به دې په درس جهان ورنکم. یو ویښته دې خدای قسم چې په ټولې دنیا
سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي عزرائیل به تر هغې ځان ورنکما. دا ډېره لویه دعوه ده. عزرائیل څوک دی چې نږدې راشي چې تر څو مې ته لیدلی نه یې. بیا رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی. ستا شونډو پورې چې کوم جام او کټوری لګېدلی دی هغه زما شونډو له څنګه راځي؟ زما شونډې دې قابلې نه دي. رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی. سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکما. چې ثابت کټوری مې د خپلو وینو نه یې بیولی، ستا د خولې کټوری زما شونډو ته راتلل حرام. عزیزانو دا زه لیونی یم، زه د هغه مقام خبرې کوم چې نه په خپله د هغه میدان یم او نه تاسو یې. نو بس هسې وخت سره تېرو که نه جي وایه که نه ته په خود هم ډېر نه یې. وخت سره تېرو، جمعې ټایم دی او جمعې ورځ ده، بس ټایم سره پاس کوو. تاسو هم چې بار وځئ په خپلو کې به یو بل له اوږې وهئ را وهئ، ښې ووې او بدې ووې او لانې ووې او ډینګړې ووې. دا قسم درته خورم چې نه، ځکه چې زه څه د بل جهان خبرې کوم، د هغه جهان نه زه یم او نه تاسو، خو ټایم سره پاس کوو. تاسو خیال راغی؟